باشندگان ولسوالی اجرستان غزنی که در گذشته از تطبیق پروژه های زیربنایی محروم بودند، اکنون ریاست فواید عامه این ولایت کار ساخت و جغل اندازی 3 کیلومتر سرک این ولسوالی را آغاز کرده است. به گفته مقامات، در ساخت سرک ولسوالی اجرستان الی مالستان 346 میلیون افغانی بودجه مصرف خواهند شد که کار آن در مدت 16 ماه کاری تکمیل می شود. دغه سرک طول یا درازي 10 کیلومتره ده چې په الحاله په قرارداد ورکړل شوی ده په 346 میلیونه څه باندې دا قرارداد شوی ده چې د قرارداد ختمېدو نیټه یې 14 میاشتې کې به دا سرک تکمیلوي او موږ ته به تسلیموي. دې کې چې دی ډېر غټه پیمانه باندې کټینګونه دي چې دې کې کټینګونه کیږي او دې کې بیا استنادي دیوالونه دي، پلچکونه دي، تقریبا د 180 او د 200 دانو په اندازه باندې پلچکان پکې دي. از سوی هم باشندگان این ولسوالی ها از توجه امارات اسلامی خوشحالند و میگویند با ساخت این سرک در بخش ترانسپورت سهولت به وجود خواهند آمد. ما به نهایت از امارات اسلامی و حکومت اسلامی تقدیر و تشکر میکنیم که تانوس در ساحه ازمو هیچ حکومت و هیچ دولتی به این شکل اساسی و رسمی سرک را افتتاح نکردن و کار نکردن. دغه سړک موږ ته تقریبا په ژمي کې د موږ 60 ساعت لار و په واورو کې موږ به وروره مرکز ته د ولایت ته هغه هم لاره خلاصه وي. نن ورځ که دا لار موږ ته جوړه سي موږ ته 15 ساعته لاره ده، نو 15 خو ډېر هغه لري، مثلا 15 ساعته موږ ته فرق راوړي. ولسوالی های دورافتاده و کوهستانی اجرستان و مالستان غزنی از جمله ولسوالی هایی است که در گذشته کارهای زیربنایی در آنها صورت نگرفته. باشندگان این دو ولسوالی از امارات اسلامی خواهان توجه بیشتر در بخش بازسازی را دارند.